دا چې په اوس وخت کې د ډېری اشخاصو پر مخ باندې دانې موجودې وي. نه یوازې دا چې دانې ښکلا متاثره کوي، بلکې اقتصادي او رواني حالت یې هم اغېزمنولی شي. اوس پر دې خبرې وکړو چې هغه کوم اسباب دي چې ستاسې پر مخ باندې دانې را پیدا کوي. لومړی د پوستکي د غوړ زیاتوالی ستاسې پر مخ د دانو د زیاتوالي سبب کېږي. د پوستکي د سریانو بندېدل له کوم ځای چې خولې راوځي، که چیرې دا بند وي ستاسې پر مخ باندې د دانو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. هورموني بدلونونه هم پر دانو باندې تاثیر لري، لکه په ځواني کې، په امیدواري او خفګان کې. ناسم خواړه هم د دانو پر رامنځته کېدلو او د هغو پر زیاتوالي باندې تاثیر لري، لکه غوړ شیان خوړل، چیپس او خواږه شیان. چټلې اوبه او ناپاکه چاپېریال، زیات میکاپ او د میکاپ بیرته سم نه پاکول پر دانو باندې مثبت تاثیر لري. د بالښت او بسترې نظافت نه مراعاتول. جینیټیک هم کولی شي چې د والدین څخه یاد حالت اولادونو ته انتقال کړي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې څنګه د مخ د دانو مخنیوی کولی شو، تر څو د مخ دانې مو ښکلا، رواني او اقتصادي حالت متاثره نه کړي. تر هر څه مخکې مخ هره ورځ 2 ځله په نرم فیس واش باندې پرېمنځئ. پر مخ که مو دانې موجودې وي هغه مه چوئ. له هغو خوراکو څخه ځان وساتئ چې زیات غوړ لري. میوه او سبزیجات، اوبه زیات استفاده کړئ. لاسونه پر مخ باندې مه وهئ، ځکه په لاسو کې میکروبونه موجود وي، هغه مو مخ ته انتقالیږي او د دانو د التهابي کېدو سبب کېږي. بالښت او د خوب بستره مو هره هفته پاک کړئ او لمر ته یې هوار کړئ، تر څو په هغوی کې کوم میکروبونه موجود وي هغه د منځه ولاړ شي. زیات میکاپ مه استفاده کوئ. که چیرې میکاپ کوئ نو هر ماښام بیرته په سم شکل سره پاک کړئ. سټرېس، خفګان او اندېښنې مو راکمې کړئ او منظم خوب وکړئ. او کله چې د باندې وځئ د لمر ضد کریم استفاده کړئ. په خپل سر د دانو لپاره کریمان او نور شیان مه استفاده کوئ. که چې پر مخ مو دانې موجودې وي د یادو توصیو سره د منځه ولاړې نه شي، نو بیا د جلدي متخصص سره د نږدې مشوره وکړئ.